د په خوست ښار کې د استاد حکیم تڼیوال پارک دی. نوموړی پارک د خوست ښار په داخل کې شتون لري، چیرته چې د اونۍ په لړ کې په زرګونه سیلانیان همدې پارک ته د تفریح لپاره وردرومي. سیلانیان زیاتوي د ډاډمن امنیت له برکت نه د لرو سیمو خلک تر شپې ناوخته په سیاحتي سیمو کې سیل کوي. په اختر کې هم راغلی یو او د اختر نه اوس هم راغلی یو. دلته ډېر امن ده او ډېر سهولت ده، ډېر خوشحالیانې دي او د ځوانانو دپاره ډېر ښه چمنونه او ډېر ښه ځایونه جوړ شوي دي. او موږ او تاسو باید په ټول په دا کې کوشش وکړو چې نور افغانستان دپاره او د ولس دپاره نور خدمتونه هم سرته ورسوو. خلک ولسوالۍ نه وترسي، رقم ځایونه خلک وترسي، سترۍ ځای دی، امن دی اوس پراخو، نور امن یې غواړو. نور ولایتونه خلک وترسي، ډېر خلک وترسي، وګیا ډېر خلک ودرغلي وو، خلک ډېر وترسي ولسوالۍ نه ولایتونه. اوس ټیم کې ځینې نور هېوادونه خلک وترغلي وو. د یاد پارک مسؤلین وایي چې سیلانیانو لپاره یې ټول سهولتونه په نظر کې نیولي دي، خو هم مهاله له سیلانیانو څخه غوښتنه کوي چې د پارک پاکوالي ته دې پوره توجه وکړي. د پارک د خصوصي د پر افغانستان عمومي خلک د پر شخصا یو ملمستون د ښځې ده کنه، په دې کې ان زه کوشش کوم سهولتونه الحمدلله ډېر دي کې امنیت دی. خلک د سیلانیانو د پر بهر نه یو بل ځای ولایتونه رسي، په دې کې الحمدلله مسجد شته او کرکټ لوبغاړی شته، د فوټبال شته. مثال اکاډمي د چې موږ په حل کړي دو، په دې کې تقریبا کم از کم 13 لک روپۍ موږ مصارف وکړو. د پاکستان هم کوچ وتر وخت په خوست کې د غوره امنیت له امله نه یوازې له یادو پارکونو څخه سیلانیان لیدنې کوي، بلکې له شنو ساحو او لرو غرنیزو تفریحي سیمو څخه هم لیدنې زیاتې شوي دي.